وای د بغداد لوی تجار نوم قاسم شفره و دنیادار کار سم خو سپلی تر د مشهور وې زړې و هر فلته یو شي سو پینې وې پر چپلکو یې پیسې نظر کېدلې چې هر واري بس به بیا به ګندلې یو ورځ قاسم حمام ته ولاړ خپل چې حالت یو دوست ورته ویل سپلی ستاج منګر زبانی شرمېږم چې پتا کې هر څو ګډ وي ډیر زورېږم لوی تاجر سم حساب در باندې کیږي ستا پیسې پر خپل بدن نه پیرزو کیږي نور دا چپلې کې ختم کښاغلي کجې ګوره پیسې نه پرځ کېدلې ما خبر ک بیا زه در ترانسم چې په شهر کې کوم فقر او لاس نسم خو تا د سپلی پیدا کوم دا ناشت ولتا حتما بیلوم وینه مال تکلیف یې بیغم زو زما و حمام ته محترم ما سپلی اوس تیاری په شو کیږي بل می خوشيږي مزل ور پکښ کیږي نو وکړه کالي ولاړی دننه لجه دوست خې وکړه لمننه هغه وخت کالي د باندې خل کېدل پلنګو کې و حمام ته خلق تلل هغه وخت ټول حمامونه غلیان خان غریب په ټول دا یو ځای روان چې قاسم وکړي حمان نور روانيږي چمپلانې ورته نیو معلومیږي دا هم نویږي او هم ډیر شایسته دي هغه دوست ورته یې شاماده دي چې په شو کړه د کور په خوا روان سو ځان ته ګوري چې دا اوس مرنګ د خان لوی کاجوم په امام کې دی لمبيږي چراو دي سفلې نشکاریږي عملګری د قاسم یې بدلی کړي د قاضي د قاسم ته ور کړي خود د سفلې شي د قاضي ته قاضي ونه ویل څه یو سړی ته دا سفلې د قاسم و پیژندلې لډیر خشم سخولې پر بيدلې په غوسه کې را روان شو د کور خاطه ویل د کم نظر وکتل ماته دا سزا به ورته منور کوم نور عالم به الاغلاق هم به غم محکمه ته طلب پدا غرمکی پر دې کار یې شبه ست جریمه قاسم لاړ دی وکور ته پستنګ چمپلانی سي د لډیر بدرنګ وې نور به وډنټ ورزوم لناشت به ځان کوم به غم چمپلانې تر کړکۍ وغورځول په سبا خلکو مایان دن کې نیول تورې وښې دي مایان ټول ایلسو د کاسو غټ چمپلان بخښکارس چمپلان نه دي هر یو یې منې دي مایګر له خشم هر یو یو نه دي تر کړکۍ د خونې ته تاو کړ د قاسم میرمن خالق ځنی بچاو کړ پر یو میز پراته د اتر بوتلان پر هغه مشج دواړه چمپلان سو پریشان په خپل اتر ډیر خفاسو دا تاوانه بلابود تر جرماسو ویل دا زه په باغ کې شخوم سو در سو به د سبزی تاوان خورم چمپلان چې په باغ کې پټول ډیر لګیری گاوندور ته قتل سم د سی خبر ورکي حکومت چې قاسم دی لوی مجرم ټول ملت خزانه په باغ کې مندلې ما الاس کې یو لو غټه لیدلې خزانه خو په قانون کې د سرکار دی منګر دوز د ځان کړي لکه مار دی حکومت باغ تلاش کې هیڅ نه و په یو غار کې چمپلان د پراته پر بنیاد د شش بیا هم جریمه کوي چمپلان یې ورکړ بیرته یې لګ دا ځل شنه بستنګ و سپلیت واړ سترګې سپې پورته ککریت لو واله شار یې بویدل نو یې دواړه ولې تواچول دا یې خیال چې دا ځل سوم بیغم ځان مخلاص کې همیشه لجې ستم له هغه ولې لشتي وشار تللی بیا دولت شار ته پي ځنی به ولي د ټول شاملان لجې ځای روان او بو هل تر سوي چمپلان پر ټول شار باندې لان بند او بوس مشکلات او بو مخبر زیاتې دوست پر بو موظف کسان ټول ګرځیدل په هر ځای کې نلان ژر کتل ګوري تللی چې کوم ځای نه لاندې بند حالت د قاسم دوه چمپلان موظفین خبر ورکړي قاضي ته هغه بیا جریمه ورکړ خوار کېته قاسم ډیر له چمپلانو په عذاب شو له ډیرو جرمو سر خراب شو نه چې وکړي دا ځای سو زنګور کې خلانده ول مرته کې شودل په کور کې آی وسط نه سپینې عمله کړ پر بام غلي قاسم په ناره کړ په ناره د سپل خلی سپلی لسو لوړ بام امسایا کړ شواس غم له کور د قاسم غریب نه وزي سپلی و مشتل پر سر دی ویشي دی اوري چې جړای وسوي ناري سوي د کوچنیانو د لویانو غلبلې سوي یو سپلی خپل درنه و بلنده بیا مشکه د غریب پر نزده امیر منه و چمپل به سره کړي هغه دمه پر بستر و بده کړي گاونډي سړی ریکی محکمه ته بیچاره دی ورغتا و جریمه ته هغه مخ کې جریمه بسوي ادوي کوچنی جریمه کې زر پراوي د قاسم په محکمه کې تبسول پر پیسو یا اندامونه لړزیدل ویل ګوره قاضي ما دا فیصله ده چې نور زائد چمپلانو محکمه ده چمپلان می مجکان د خزانه سو خام تور نور استاله جریمه سو نور می زړه غواړي چې وو زمل شار جې قانون جې حکومت کړم به زار چې پر معادي شي سړی جریمه کیږي خود به خلک له حکومت لري کیږي چې سړی خپل هر غړې بساوي یو دینار مصرف تل د کل موت نلعب وسط الفريق